نو زه دا ګڼم چې زه جنګېږم د یو ظلم خلاف د یو داسې نظام خلاف چې پای کې ظلم دی او زه د هغې خلاف جنګېږم نو ما دا ګڼلی که زه اټس مین مړ شوم نو اټس اوکے څه خبره نشته یعنی زما ذهن کې ستاسو موسم کومې خوښي یخني که ګرمي انتهایی یخني خیزان زما فیورټ دی زه اکثر مرګور ټایم ته یس مې که زه لیونی کېدم که نه چې تا لیونتوب ورځ راتې زه به خیزان کې لیونی کېدم آی لایک اټ مطلب دا چې حد دی چې کېدای شي تا ته کومه بیبي ملو شي هغه مزغونه لږه تیزي خو لږ سخت دی صحیح ده او نه هغې سره بیا ته ګزاره کوې که چېرته خاوند تیزي ښځې له پکار چې د ګزاره وکړي صحیح ده که چې سړی ژوند تېرول غواړي که نه جي نه به یو بل ډېر زیات کمپرومایز به کوي یعنی ما ته کور کې داسې خبرې زه وورم که نه کله کله انسان دی چې زه ډېر زیات ستړی م ولاړ شم هغه سي زما د موډ نه سخت خلاف وي ما ته کله کله بیبي ریان یم چې زه خبره ډېره زه کوم تا له قار نه درځي زه ورته ما له قار ډېر راځي خو زه ګزاره کوم بیبي کورم چلول دي گزاره نو خو اف کورس لیدل کتل کیږي خدا سي چې دوی په کم چینل کې ولته کې زم وما او ډیر کلونو مخکې زموږ ملاقات شي اوس ډیره موده پس نو څنګه دی جی طبيعتونه خدي د خیر د نوې دا نوې هغه وخت کې ډیر اسانه کار زګه چې هلته خبر راغی ایز ریپورټر تاسو به ریپورټینګ کو خبره ختم اوس خو کانټینټ او هوسټینګ او پروډکشن او هر یو کوارډینیشن ټول ارسه د یوسف جان لالا په سر دی ټول نو مخکې خو نجیبې ستاسو د منیجمنټ ډېره مننه کوم چې زه مورو بللم ډېره مننه کار ډېر ګران شوی دی کې شک نشته پخوا مطلب چې چینل کیو خیبر نیوز کې الله دې ودان لري یو ښه پلیټ فارم و پښتنو له ورکړو مال هم راکړو نو هغه ځای کې بیا د هغې نه پس کار چې دی نو زیات شو بل مقابله شو اوس په کار کې او بل دا چې اوس صرف ټي وي نه دی اوس فیسبوک شته اوس انستګرام شته یوټیوب شته نو اوس مقابله ډېره زیاته او ډېره سخته او بیا په ټي وي کې خو چونکې تا ته یو شی ملو شي ته په هغې کار کې او چې ته کله بیا لږ شانتې یوټیوب اړخ ته راشي چونکې زه په هغې لږ زیات کار کوم نن سبا نو هغې کې بیا واقع چې نان سټاپ په کار کې یو شانتې یعنی زه به تاسو ته وایم چې په روژه کې زموږ خوب نه پوره کېږي او وایم چې خدای پاک دا روژه په خیر ورسي چې موږ له ګودو شو نو کار ګران دی خو بهرحال په دې کار کې دا څنګه تاسو چې کوم پروګرامز کوي دا ډیلی بیسس باندې دی ډیلی تاسو تقریبا ریکارډینګ وي نو یو خدا دا کنه چې ایشوز باندې ډیپند کوي څه ایشوز داسي کنه چې په غرض باندې راشي غیله په ټیم باندې ځان اسه ځکه چې د نیوز خدای چې ته په غرض لاندې نو تا نغه خبر یا تا نغه انسیډنټ یا چې کوم حادثه ده اخو تا نه لاړ شي یو خو هغه ته ځان رسولي صدا سی وی چې د خیر خګړی سي نو کاغه ته درې سلور زلیټم کې اخو کې ټایم ورشي نو آی کوم څه خبره نشته نو دا سده چې دوه ورځې زما ریکارډینګ وی مونږ تکا ډیر زیات وینو چې کله راشي نو بیا خپل فارمیټ ته ګورم چې یار زه په دې کې دا هغه سیز دی دا هغه ایشو دا چې ولس تکې دم ځکه چې سیزونه خوریر دي خو بیا ځا هغه کې ګورم چې یار داسې یو سیز چې هغه کې مهم مطلب کوم لس ایشوز راشي نجیبې نو ځای پای کې دوه سلیکټ کوم او اتونه بیا بخنه غواړم ځکه چې هغه سیز دا نه ځکه ته اړه ته کیمرا نشي ګرځولې بل صرف کیمرا ګرځول نه نجیبې ته پته شته چې کله ته په ایشوز باندې خبره کې نو پای کې زما خپل زما د خپل ځان خبرو کم زه چې پورا کې انوال نشم زه چې پورا دغه حق ادا نه کم نو زم چیرې دا کار نیمګړی دی په دې حواله سره زیاتی ولله چې د کې سفرونه ډیر زیاتی صرف په خبر خونی ته بدیر تزه ته باجوړ تزه ایون اسلام آباد هم پکې راتګی شي داسې دین علاوه نور چې کوم فری الته هم تګوي نو دې کې زموږ د زیات ټایم چې دین زموږ په سفر هم تیر شي دا سده چې لګا تاسو چې کوم پروګرامونه جوړوي چې کله تانو تمځه تاسو چاپینګ وهلی دي یریږي نه اوس خیر دغه کې خو زمونږ طرف ته لګ ظاهر خبره د خلکو باندې چاپی والو هغه بیان ولس کې خو له ولس په ګوتو چې څوک ورشي کنه دا خدای خیر نه کنه نو دا چې تاسو کوي نو آیا تاسو څه دمکی یا رئیس هم نشته دي موږ ډیر سخت راتیر او داسې سخت براله چې ما اوس پورې شته دا سوال چرته هم راغلی دی نو ما خاموشه کې دا سوال اوایډ کړی دی خو نه ته په دبې الفاظ کې وایم چې دا کار ډیر زیات ګران دی موږ هغه شان یعنی یوسف هغه شان ژوند تیر نه کله څنګه چې خلک تیری یعنی ما خپل واړو سپور ز پارت نه شم وتلې زمادای چې زه د گاډو یا د گاډي ماډل بدل کم کوشش مې دی یعنی په هر اړه باندې تکلیف پکې ډیر زیات دا کوي مګنه تکلیف پکې ډیر زیات کته د خورې حق ادا کې په صحیح مانو کې بیا خو ډیر ګران لا او خبردار کړه چې سپینی مو وایا ژوند کوي نو خو یو خبره ده نجيبه چې مطلب کوم خپل اتلانو ګور کنه خپل هیروز او موږ یاد کو نو دا غي ژوند هم د ترتک او د تکلیفو هغه څه ډیر خپل لایف نه تیر کړ نو زه دا غنم چې زه جنگي کوم د یو ظلم خلاف د یو داسې نظام خلاف چې پای کې
ظلم دی او زه د هغې خلاف جنګېږم نو ما دا ګڼلی که زه اټس مین مړ شوم نو اټس اوکې څه خبره نشته یعنی زما ذهن کې خدای کنه مطلب ته خو جنگ لراوته ته خو کې یو شي او زما په خیال لري چې ګوره زه اکثر خبره دا کوم نجيبي زمونږ د اشنغر ډیره لوی ادیره ده ډیر لوی قبر چې وردن نشي نو هغه کې چې ډیر ز اکثر د خبر ته کوم چې دی کې وته قبرونه داسي چې خلکو ته یاد دي چې دا پلانکی قبر دی چې ورشو ما تاسو دا سوچ کړی چې دا سړی مونږ ته ولې یاد دی دا نجيبي مونږ ته څه یاد دي چې د خپل وخت کې د خپل ژوند د چا لپاره وقف کړو نو چې کوم سړی جنگ کوي د یو ظلم خلاف لګي نو د په قبر باندې به هم په د پسلی باندې هم مرشوي ولاړ زه هزار اکثر د مرګرو ته وایم زه هم کنه چې زه مړ شم کنه او د یوسف د قبر هغه مالګم خرڅ شي زه مزه سو وکم نو تاسو عاطف بھائی تما پرون خبره کوله ما ویرا زه 50 تو رسیدم چې زوړ شم خو مې زه به دا وایم چې زما غلی ونتو ماشاءالله دی د نظر نشي دغه د 50 خو بالکل نخکاری کنه او ځکه یا وخت ما خیر د کست پریخي چې سپین یا ما تخکاری چې پری خپل نه سپین د سپین رنگ ور کړی دی صحیح ده ځکه چې لګي خو بالکل نو ماشاءالله همیشه عمدہ سي تکړو سيږي یقینا د کوم بي وزل خلکو چې تاسو आवाज وچتوي دا غي دعاګانی دي صحیح ده او چا سره چې د خلکو دعاګانی بے غرضه بے لالچ نه غو انسان کلم نه خراب صحیح ده نو څنګه چې تاسو نوم خسته دي یوسف صحیح ده تاسو کړنی چې کوم دي د سوسايټي د لپاره خسته دي او د چانا پټ پانا دي اوس بځي او تاسو کوم صحیح ده کله کله تاسو په دې پروګرام کې ډیر داسې سوالو کې چې موږ او داسې لکه د هغه څه وي دکتور رک په هات رکھنا والی کنه نو موږ وایو چې لکه دا سوال ولیو کو کنه لکه دا چې د کس نه کړی دا په د باندې بدل لګیدلی داسې دی باره کې بس کله چې د سوالو کې دا سوال ما اکثر کیږي او زما جواب عموما عمداوي چې دمو چې پکمه معاشره کیو کنه د کې زمون چې کم کتون کې دي کنه ډیر خلک داسې دي کنه چې هغه د غیر چاپیر د سختن او د تکلیف نه دي خبر که تاسو صحافي نه وي نو دی کې به سوي دي عزت اویما اداکار سیاستدان کلوبغاړي سیاستدان سیاستدان تاسو د سیاستدانانو کې څوک خوښ دي آصف علي زرداری میاں نواز شریف یا عمران خان درېونه مې ډیر زیات خوښ دي د سترګو تور د سوق د زړه ټکور د سوق د سترګو تور د سوق د سر ګل نه دا مې له سوته 1000 مې د اخلاص کړ بس صحیح ځکه چې د یو مغنی چې زه خوښ کم دې خوښ کې خاص صحیح ده کدی کې سیلفي جوړول ضروری وي چې بس دلته به یو سیلفي علي د خلکو سره نور نه کیږي نو چا سره والے فردوسا شکاوان شيري مزاري یا مریم نواز مریم بخیجی بخی خاص صحیح ده که یوسف جان ته موقع ملو شي نو کم ملک با ژوند کوي آپشنز دي کنه نصیب اول خو خپل وطن نه خو وطن خاور او خلک ستنيشته خو بیا انسان د مجبور شي او تا ته آپشنز راشي چې خانه دي کې به یو وطن اوچت کې فرانس ایتلی یا سپین فرانس ایتلی یا سپین زه به فرانس یادوم فرانس یا خو تاسو مال اپشن درې راکړل خو زما دا چې د وطن نشم غوسېته خو تاسو چې فرانس خاصه یوسف جان پخلی کې کم یو سیس ډیر خپه خولې شي اسمنا تاسو وې یس نو تاسو وې چې موږ د ټریول د نظر تاسو سم کنه خا یوسف جان د روزماتي زیات خوکي کپښمنه روزماتي as usual صحیح ده ساسو موسم کمی خوخي یخنی که ګرمي انتهایی یخنی خزان زما فیورټ دی زه اکثر مرګور ټایم کې یس مې کزه لیونه کېدم کنه چې تا لیون تو ورځ راتې زما خزان کې لیونه کېدم آی لایک اټ مطلب دا چې حد دی صحیح ده د یوسف جان په نظر کې کم صحافي ور دي سلیم صافی حامد میر یا طاهر خان زه مغه ټول مرګري چې کم د خورې جنگ کوي پسې مانو کې ټول په ما ګران دي صحیح ده د یوسف جان هغه خپل کم عادت ته چې ډیر زیاتې بدی شي زه تنهایی پسند دي او کوم عادت ته ډیر خوښ دي خپل وخت مې ده چې ماحول کې مینه وګورم عشق وینم محبت وینم سپیشلی د واده گاډي وینم پور سری لګیدلی زه په پاک مړم څونه وخت کې د واده نه تقریبا یو لسکاله لو میرج او ارینج یاره غیر ډیره مینا کړو زله گزاره حالم نو بس لو میرج څنګه ساده پورې ویل شي ها سید سو ماشومان دي تاسو درې دي ماشاءالله الکان دي جنکې دو جنکې دی یو لکته
ها نو جنکې ډیر خوږی د کالک یو نیازبین دی یاره الک نیازبین می خو په جنکو سر ورکوم ها وای چې خلک مین شي او بیا چې کوم دی هغه مینا وفات نه رسینن سبا نو تاسو مینا څنګه وفات ورسید زما مینا وفات خو رسیدلې ده خو روان وخت کې چې مینا چې دنه بازاري شو کمرشل شو کله چې مینا بازاري کې مفادي مطلب یې کله هم نه رسی نو لګ راته ایکسپلین کړئ لکه څنګه نو ګوره چې خبره دا سره چې مینا کې سودا نه کیږي مینا اچي دا د روح وي دا د بدن نه وي کله چې وفا مینا محبت دا د روح وي کنه بغیر سلالچ وي نو روح کې چې کله روح ګډ شي کنه بیا نشي ختمې دي اوس چې دی کنه هر یو چیز مطلب خندا ادا زلفان ډریس خبره اترې تعلق ناس ته ولاړ کاروبار هر یو چیز کمرشل شو نو هغه چیز چې دینو لاړ زه اکثر دا خبر کوم چې دا مینا هم چې کوم پاتره په خوانو خلکو دا د لاټ مینا ده او دا کو اوس بس ما انشوي بس باندې وای زه یاره دا ډېر پرسنل کوېسچن دی نه ما ته لګو آیا کنه په خبرو په ویختو په سترګو په پرسنالټي په سادهتو په هوښیارتو په شرارت په خندا په لیونتوب یس دا غي په لیونتوب ها نو چې مې نه به تنهایی پسند ولي یاره دا ستا جبلی دا ستا بلډ کې یو چیز یعنی دا چې کوم ځکه کله څنګه چې دا خو تاسو کوم کړه وړ دي دا خو څوک تصور نشي کولای چې تاسو با زه حیران شم نجیبه په دې باندې بیلیو می چې ځکه کله د خپل کار کوم نه نو زه د خپل مزاج خلاف لګم یعنی دا خو زما طبيعت دینه واو او دا طبيعت زما سره دینه زما غو دي ډېر خلک سادي خبر سره سرپرایز شي زما مو اکثر ماته وی الله دې په ما دې اکثر وی یاره یا غرض بزم حیران بشم چې سور بوټم بي یوسف بو چې لکه یوسف ته لګاوازو کا یعنی زما په دونه موده کې چې ته مرګري جوړ نکړل امور و مې اریانو دې په دغه ارمان ناسم چې څوک باور وکړي چې یوسف جان ته आवाज وکړه دومره یوسف تنهایی نو سکه لکه تنها ټایم وو تر کم ملاويږي خو بیا یاره کرشتہ را باندې وې کنه سترګو لمنوف کې راځي او امغه جذباتي غونډه کې سچويشن زما جوړ شي یعنی ما ته خو چې سمرم ټیم ملاوي کې ز فیملی لور کوم زما د عادت ته یعنی زه چې د کار نه فارغ شم زبو وړو سره نو زه چې کله کور ته لاړ شم نو زه اکثر غبار ته چې کور ته بار خو یو جمګټي یا سړی د سره مینه کوي خو چې زه په کور وردن نه کوم نو بس بیا ودان مناسي نو هغه ورشتم یعنی مطلب د کور چې کوم ماتي ګوړي کنه یا قسم پکاري کستنم پکاري سب جان بزي ماستم پکاري پم پکاري سبزیم پکاري نو بس بیا کور کې داسې شي کړل چې بس سب جان هغه سو توای چې کار کوي نو الته کې ما پزان خل نه تړل مطلب زه بس ځان والکم او ما په خیال چې بس همدغه یو چیز چې کله سړی فیملی کې ان وی کنه د بکړو وړ ټول نه پیور به صفا وي غټه خبردار چې سړی کور کې د خپل وړو سره د خپل بیبي سره هغه خپل د بیبي وړو نه غټي خپل وړو نه غټي د بهر سو کم نشي غټلې کته ولس غټل غواړي اول خپل فیملی خپل مرګري مطلب د کور خلک دا بغټي ما به خلم دغه وجه دا چې کله بهر روز منومات پاغه بچو کې یا پاغه میندو کې یا ستاغون ته کې یو بیبي کې نو ما ته کې ناغه پاغه صادر کې ما خپل بیبي ښکاري دا شی ډیر ضروری وي نن سبا دا تاسو د واده ډیر خبرو کو زه پدې کې لګ انټرست پدې باندې علما چې اکثره ندام کیږي چې ودونه خو وفا شي خو بیا غیمنس کې مینه نه صحیح ده مینه نه نو موږ دا وایو چې دا ټول سړی همداسي دي صحیح ده او تاسو کیس کدا سینه دی چې تاسو ماشاءالله یو ولس کاله د واده کیږي او تاسو خپل بیبیلم ټایم ورکوي ماشومان لم د واده نه پس یا د مینې د واده نه پس محبت ولی کمیږي دا ګور هغه مختلف وجوهات یو خدای چې ضروری نه چې تاسو مطلب ګور د واده نه مخکې خو محبتونه ډیره د واده نه پس بیا سړی پته ولګي هغه تاسو په یو گاډي کې کینیو د کلونو سفري ګور دا سیده چې کې دې شته ته کوم بیبي ملو شي دا مزغونه لګتيزي خلې سختي صحیح ده او نه هغه سره بیا ته گزاره کې چرته خاون تیزي خزله پکار چې دی گزارو کی صحیح ده چې سړی ژوند ته رول واړی کنه جی نه یو ډیر زیات کمپرمایز وکړي یعنی ما تکور کې داسې خبرې زورم کنه کله انسان دی چې زه ډیر ځاسته د مولاټ شم هغه شي زماده مونږ سخت خلافي ما ته کله بیبي ریان مشو زره خبره ډیر زکه مې تعالی قار نه درځي زه ته ما لا قار ډیر درځي خو زه گزاره کوم کورم چلول دي گزاره ډیر زیات مننه چې راغلی سجان الله تاسو سره خبرو واقعا ډیر خوند کو الله مو کامیاب لره الله مو صحتمند لره والله د نور توفیق او طاقت تاسو د ډیرو خلکو دعاګانې لته تاسو سره دي همیشه هم داسې ژوندۍ ګړندۍ اوسېږي زموږ